ما دا بچیانو چپړې څه دي نه او ما دې زه ستا قتل مې کوه خو دا چپړه کې چاته نه ورکوم ګوره دې چپړه خو ته چې ته ګورې بیا ته دردېږي نه دردېږم دې ته ما ته سکون ملاوي له دې کلي که ډوله ما راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په اوګوړه ما جنازې د ګلالیو لدی کلی کډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هر ورځ په اوګوړه ما جنازې د ګلالیو د شپون کې شپېلۍ خاموشه ده رمې شورې ورک شوی د لیوانو پاچاهي ده کوچیان تښتې له کېږدیو هر دیوال سوری سوری دی هر منبر محراب شهید دی دلته هر ورځ باران وي د بمونو د مرمیو که وخت راغی له یو چا به د هر شي پوښتنه وکړم د غمیو د نن یو ځل بیا د چا کار راغلی د یو ناچاره او بېوزله کړېدلی افغان او مسلمان کره په کور کې 15 جنازې 15 مړي یا الله توبه دا کټونه چې ښکاري دا د فاتحګري دي دا ګاونډیان راغلي دي زما د مزدور او ګلکار رور کره راغلي په خادي نه دي راغلي په غم راغلي دي په داسې غم راغلي دي چې د کور 15 یعنې 4 اولادونه او یوې تورسرې بیبي د دې کور نه جنازې وتي د دې د ورور په هکله باندې معلومات راغی چې ډېر غریب او ډېر بیچاره دی په کور کې کم مردار بوټی پخ کړی دی قطغ او خپلو بچیانو ته یې ورکوي او ورور خبر نه دی چې زه په کور کې مې څه دي او څه تېرېږي په ما ګاونډیان خبرېږي چې کور مالک ته زنګ وایي چې راځه وروره غریبي مه کوه غریبي چې ته چاته کوې د کور نفقه راوړې هغه مړه دي بس جاړې به نه پام کوه پام کوه پام کوه دا ډېر یو بیچاره مسلمان انسان دی دا یو ګلکار دی د ده د غربت ماته وینا شوې وه او د ده د فقر او د مسکینتوب او د ناچاري هم وینا شوې وه چې ډېر یو غریب انسان دی خو خپل شهیدان او مړي نه دي لیدلي هغه بچیان چې په دې کور او په دې انګړ کې به ګرځېدلل زه چې څونه ویم دا بیچاره چاړي لبدرنګو خلکو تخته د ناهدي خور په لاره د کافرې بلاګانې عزت وړي د ښاپېریو لدی کلی کډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هر ورځ په اوګوړه ما جنازې د ګلالیو د شپون کې ستا نوم مبارک نه محمد اګل محمد اګل وروره دا واقعه کومه سې وه زه تلم پاکستان له مزدورۍ نه اووه میاشتې مې وشولې چې هلته کېږم څومره به لاس له پیسې راتللې کور ته مې رالېږل نور مې د ګټې وټې څوک نه وو زه یم یوازې یو زوی مې د 17 کالو دی یو د زوی یو ته ته ګلکار یې زه ګلکار یم او زوی دی زوی مې څه کار کوي خو هلته مې چا سره کښېنوم ما وایي چې خیاطي زده کړي چې شی زده کړي یو ورور مې دی او وراره مې دی هغه هلته خیاطي کوي کله به دروازه راننوتم ما دا ټنټونه ولیدل ما ویل چې د ګاونډ کې چې کله فوتګي وشي زما کور ته مو خالي کوم
نو څوک نه خلک وزي د خپل مسلمانۍ به تور باندې خالي کوم ته دا کور خالی کې دا کور خالي کوم ته هر مړی ژوندي ته مړ ته ژوندي ځ خپل خالي کوم ما به کېش گاون کې څه شوی ما کور ته خالي شوی چې کور ورته ما ویلو په هر څه مې څقم حاضر خپل کور خالي کې وجه ټنټون مړ نو خلک ډیر ما بیا خلک وسم خپلوان دی اول مزلاله مور خاله مور چې ورنه یو مذهب چلیږي دلته یو مذهب رواج دی دلته ډېر له عقل خلاص دي په مذهب د تربګنیو دا وطن د میوندونو دا وطن د ملاله موږ به ته ویل یو لور دی باسي د نور سره تنشته خیر دی ما داسې نظمین بچن ساتي ټول کېم کې پته ده خو غریب ما داسې غریب مې ځان لمنه د خپل له خو بچن ته مې ورکړی ده ما زوی ما ډېر ګران دی علي نوم ما د ما علي راول هغه یې رحم هسپتال کې پروت دی زموږ هوټل کوم ته خبر وکړي ډېر تسلی نه ماته خلک راغلل ما ورته یو نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه جنازې مې د کور نه ووتې ما دې ځای کې مې کړس شوی دی کله خاندم کله بوټو کې ناست یم ما دغه بچیانو چپړې مې څه دي نه هغه دا چپړې راول نو خپل مې نه ځکه پټې کې مې ګار چا دې لاس ور لاسونه پرې کوم د چا چپلقې دي د وړو کې زوم دا غي کم یو دي تیراوال تیراوال کله کې برته تیراوړه پدامي خې مې چار دې لاسونه کړ کوم بس هیڅ جوړ نشي ګور دې لاس ورولي دا غزه برتی بس دا ګورم نو چې نه دا د زوی چپلقې دي دا د زوی چپلقې وړو کې عمر نه وي د دین عمر د دین عمر نشته چپلقې شته چپلقې شته توبه دا پیوند چپلقې د عمر جان زه په خپلو مسلمانانو ورونو باندې دومره خفه کېږم لکه خپل د کور غړي مې چې ته د الله تعالی په بندګانو رحم وکړه الله په تا رحم وکړي دوه لورګانې او دوه زامنې چې هغه مردار بوډۍ پخی په کور کې څه نشته دی کور کې قطغ نشته او هغه خپله خوري یو انګور ستا زوی خو وړکې و چې انګور دی ورته دا انګور چې مې د هغې نه مور شته نه پلار شته یتیمه دې کړې وه یتیمه مې کړې وه او خلکو راته ووي چې دا به ستا کور کې خوشحاله یې او ما راوستله زوی مې د واده نه دا مې د واده نه و خورا مې وسته همداسې به ګرځېده په کور کې دواړه به شندروګانې مې کولې به داسې ماته ښکاري دا زما لورې او په هغه بچیانو نه یم خفه دومره د انګور دومره خفه یم چې زړه مې دننه درد کوي دننه ویم چې خدای زه به دې اغوستی وی زما ښځه به دې اغوستی وی دا نور بچیان مې وخوړل دغه به دې نه اغوستی وایي زما سکه بچیان دې الله واخیستي خو زما دا انګور دې الله نه واخیستی او زوی دې چېرته دی زوی مې پاکستان کې د هغه نه دی خبر هغه نه دی خبر الله بیچاره شاګرد دی د خیاط سره خیاطي کوي نه شاګرد دی اوس یې یادوي او هغه خبر نه دی د خپل کور د ماتم نه چې زما په کور کې 5 جنازې ووتې چې زما واړه ورونه زما وړې خویندې زما مېرمن هېچا نه دی خبر دا تا غوندې ورور لري چرت په نه خرابوي او انشاءالله ستا مېرمن به جوړه راځي د الله په امر سره ستا د کور ودانه انشاءالله الله به صحت ورکړي موږ به دعا کوو او تا غوندې ورور لري جړا به نه کړي نور که ته ژاړې بیا الله ناراضه کړي صحیح ده خو د ده زړه نه صبرېږي رښتیا م وایي زه چې دغه کوچني زوی چپلقې ګورم زه به ژاړم زه چې دې کور کې هغه خپله انګور ګورم چې زما بچي سره به دلته چنترو کولې او بیا زما انګور شوله او زه مې د کور هغه 15 غړي په دې کور کې نه ګورم آفرین دې شي
دا دونه مسلمان انسان دی چې شاوخوا دې کلو کې مې ویلي کړې چا ښادي وي خوشحالي وي زما کور په خدمت کې دی د غربت کور مې دی د مسکینتوب کور مې دی خو ستاسو په خدمت کې دی دا بیچاره نن د ده د کور کې ټاټوال شوی دی او خلک راغلي دي فاتحګیري ته او د کور یې 15 غړي لاړله او مېرمن یې هم په کوما کې ده قدرمنو مسلمانانو راځئ خپل او ناچاره مسلمانانو باندې رحم وکړو چا که د الله تعالی په بندګانو رحم وکړو الله تعالی په هغه رحم کوي دا چپلکه ما ته راکړې زه به یې ځان سره ویسم نه 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 ګوره دا چپلکه به زه اوسم که دا دلته ته ګورې بیا به خفه کېږي صرف واحد ته انسان به تا ته لاس ورړم مې وی چې ته لاس دغه پرې کوم ما ته به یې راکړي د ته مې چې کدی ورنه کوم لاس ته پرې کوم زه ته مې هغه ځای کې به دا پرې او کور کې مې ویل چې څوک چا دې ته ګورې لاسونه پرې کوم همدغه ځای کې به رسي بس به ګوره ته خو هوښیار سړی خو خیر یم خو نه ورکوم انشاءالله ګوره چې اسمان د بر راشي زموږ د لښکې راشي ګره او ما دې زه ستا قتل مې کوه خو دا چپلکې چاته نه ورکوم ګوره دې چپلکو ته چې ته ګورې بیا ته دردېږي نه دردېږم دې ته ما ته سکون راځي ملا بدم نه یو هر ورځ په وګړم جنازې د ګلالیو دلته یو زه خو ستا ورور یم که نه ما ته یې راکړه صحیح ده زه به یې ځان سره ویسم ښه کور کې به دننه کېږي صحیح ده کټ کې به بکس کې به بند کړي ګوره دا ماته زوی نجم دی کولی شي نه راته کوم پیدا راکوي خو څه زه چې دا چپلکې ووینم نو ما ته عمر چې دی دا زړه مې درد وکړي چې دا چې ووینم بس زړه مې ښه شي چې دا مې نه لیدلي زړه مې درد کوي ما دغه چپلې دا لږ ګورم ولې چې هغه مې کشره زوی و خو دا چپلې مې دغه ځای پرتې بس همدغه ځای کې پرتې کړو کېږي دا بیچاره وړوکی عمر چې وفات شوی دی او کمکی وړوکی کوچنی ماشوم بس په دې چپلکو باندې خپل زړه ټکورو دې ته ګورم او زما عمر به رایادېږي هغه پیوند چپلقې چې د عمر په خپو به ښایسته ښکاره کېدی خو نن عمرجان نشته دی او چپلقې شته دی دا به ما ته کېدم که زما شوي زه به ځان درنه لوګی کړمه څه چې و دا د الله له طرفه و زه ستا ورور یم چې هر شی دې په کار وي زه دې په خدمت کې یم داسې فکر وکړه چې ستا یو وړوکی ورور شته صحیح ده بس اوس په له خیره سره زه ځمه زه به ستا د خور بیبي پوښتنه به م کوم چې کومه شفاخانه کې انشاءالله زه به د هغې پوښتنه م کوم صحیح ده او جاړې به نه یوه غاړه م راکړه او د زړه تسلي الله دې ستا مړو ته جنت فردوس تا ته د زړه صبر او که ته ژاړې الله ناراضه کېږي د الله ورکړه وه عمر دا واړه لورګانې واړه بچیان دي انګور دي الله درکړی و الله درنه واخېسته څه چې ستا رضا ده زما قبوله ده ګوره ته په امتحان کې صحیح ده که نه او که ته هر وخت جاړه او فریاد او خفګان او بیا الله موږ او تاسو نه ناراضه کېږي چې هر څه خدمت ما ته وایه صحیح ده او یو غاړه را د هر شي پوښتنه وکړم د غمیو د لرګیو د هغه سودا د غم د ترکته کوم ان په ما باندې شکی کړي بدګمانه بشي ګراني دنه ته هم لاړ شې راسه چې ستا مریض زه وګورم چې څنګه صحیح ده زه چې څو پردیو لدی کلی کډوړم راغلم تنګ لبدم نه یو هر ورځ په وګړم جنازې د ګلالیو دلته یو مذهب چلیږي دلته یو مذهب رواج دی دلته ډېر له عقل خلاص دي په مذهب د تربګنیو دا وطن د میوند دا دې لور ده دا دې مشره لور ده مشر د دې یو بله دغه واده شوې ده ماشاءالله صحیح ده ښه څنګه یې خوري اوس ښه انشاءالله داسې احساس کوي چې ښه کېږي خوري اوس ښه کېږي که نه
اوس دې صحت څنګه دی الله به تا ښه کوي ښه وخورې الله دې بیدار راکړه داسې شیونه مه خوره کنه ناوړي شیونه چې وي هغه راوړي په خپل ځان باندې امتحان کوي او بیا ټول کور دغسې شي د مجبورۍ نه هم راوړي د مجبور کې شی نه و دا غربت دی مرګ چې راځي د غریب سړي په کور راځي په کور کې قطغ نه وي او مرخیړي او خړیړي پخوي هغه خړیړي چې هغه ناوړي دي وایي د مجبوریت هم وخوړل په کور کې قطغ نه و زهرجن شي نه پخوي یا الله توبه اوس مې هم کله ناکله زړه ټکا څنګه خوري صحت دې ښه دی ښه کېږي انشاءالله ښه خو بالکل به ښه کېږي انشاءالله چې ډاکټر صاحب د دې دا واقعه نو کوم کوچنیان ماشومان دي دا بار وتلي دي پټو مټو ته څوک ورته مرخیړي وایي څوک ورته خړیړي خړیړي دغه شیان دي ماشومانو کور ته وړي دي د غربت وجه د غربت وجه ده د کور کې شی نشته د وجه ده ډوډۍ نشته ټول سیستم دغه دی تاسو ته بهتره معلومه ده اقتصادي وضعیت بس دا چې کور ته وړي دي نو دوه پخلی به کړي کېدای شي نو د شپې چې کله پخ کړي دي خیرلي ورته وایي که څه ورته وایي ماشومان هم خوړلي دي چې زنانه هم خوړلي دي په دغه ورځو کې د دغې خور چې کوم دی خسر دا په پاکستان کې دی هلته ډریوري کوي که څه کوي خسر دی ښځه نه د هلته بل مریض نشته دی د دې کورنۍ تقریبا ډېر غړي دي د دې کور ټول څو کسان دا شي تقریبا 9 کسان دي 9 کسان دا 9 کسانو کې چې کوم دی 15 تنې وفات شوي دي چې یو د دې کورنۍ یو بله زنانه ده دوه رندار ده هغه وفات شوې ده د دې انګور ده یتیمه وه هغه وفات شوې ده او څلور کوچني ماشومان دي دا په هماغه شپه باندې شوي دي او 15 واړه وفات شوي دي او دغه څلور 2 زنانه او 2 ماشومان اوس نن روغتون ته راوړل شوي دي او انشاءالله وضعیت یې د اطمینان او د ډاډ وړ دی خو په خپلو ماشومانو باندې ډېر احتیاط او ډېر پام ورسره وکړئ او تعلیم ته یې وهڅوئ د هر څه نه موږ ته مهم تعلیم دی زموږ ماشوم په همدغې باندې پوهېږي دا ښه دی دا ښه نه دی دغه هر څه تغیرات چې رامنځته کېږي واحدنی شی تعلیم او قلم دی نو زما دغه یو پیغام مننه خیر اوسې ډاکټر صاحب قدرمنو هېوادوالو دا وه د نن ورځې خپرونه د دې غمګینې کورنۍ سره د عطا فاونډیشن موخه او هدف دا نه دی چې تاسو سره مرسته وکړئ او مرسته راولېږئ یوازینین کوشش وکړئ د غریب د مسکین د فقیر خیال وساتئ او په خپل لاس یې وساتئ کوشش وکړئ چې په ګاونډ کې په کلي کې په محله کې ستاسو غریب وي هغه په تاسو باندې حق لري دا مهمه نه ده چې د خیریه بنسټ یا د چریټي سره کومک وشي د عطا فاونډیشن موخه او هدف عامه پوهاوی خپل بچیان د کوڅو نه وژغورئ خپل بچیان د دشتو په لرګیو ډکیو خشاک پې مه راټولوئ ښوونځي ته واستوئ تعلیم ته واستوئ دا راتلونکې آینده ده دا وه د نن ورځې خپرونه د دې غمګینې دردېدونکې پېښې کورنۍ سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان لدې کلي کډه وړمه راغلم